دا مسله و بیان کو چې اودس اخر ماتیږي بس دا د ته بیا ومم او بیا د ته ومم دا مسله ګوره تا ته م راپېښېږي که ته د دې نه ځان داسې بېزاره ګڼي چې نه زما مسله نه ده نو څه ووایم داسې څوک شته انسانانو کې چې اودس یې نه ماتېږي اودس ماتېده ده بې اودسۍ حال خو دا خو په هر چا راتلی شي په هر چا داسې راځي اوس که هغه د بعضو هغه کیسې کوي چې لکه 40 کاله په یو اودس باندې مونځ کړی دی نو هغه بې سنده خبرې دي او نه بې دلیل شتي وی پلاني ځکه یو بزرګو 40 کاله په یو اودس مونځ کړی حیران یم زه دې ته 40 کاله ده آخر دا کم بدن الله دله ورکړی او یا داسې وایي چې 40 کاله د ماسخوتن په اودس ته سهار مونځ کړی دا هم د نه منلو خبره ده داسې ویلی چې یو هفتې د ماسخوتن په اودس باندې سهار مونځ کړی بیا څه نه څه وبه منو 10 ورځې یې کړی اوس 40 ورځې نه دی اوده شوی دی نه ښځې ته به نږدې شوی نه به یې چېرته اودس ماتي ته ضرورت راغلی نه به یې په خېټه بوج راغلی نه به د مثانه چېرته د میچازو نه ډکې شوي اوس که دغه قصې کوئ نو دغه قصو موږ ذموار نه یو انسان هغه ته دا مسلې راځي دا یادول اهم دي اودس په څه ماتېږي ګوره بعض خبرې هغه دي چې هغه اتفاقي دي یعنې د ټولو علماو په اتفاق دی چې په دې اودس ماتېږي بعض هغه دي چې هغه اختلافي دي یعنې بعض علماو یې اودس ماتېږي بعض یې نه ماتېږي زموږ طریقه به په دې کتاب کې دی که چېرته اختلاف ذکر وکړو د علماو نو بیا به پکې راجح قول ذکر کوو د دلیل په رڼا کې او الحمدلله دا زموږ منهج نه دی خواهش پرستي کله چې موږ وایو چې دې عالم دا خبره زوروره ده دا په دې نه وایو چې دغه عالم د ذات سره زموږ خاص محبت دی دا په دې وایو ځکه چې د هغه عالم سره دلیل مضبوط دی بس او که چېرته داسې وشي چې هغه عالم هغه استاذ چې ما ورسره په کلونو سبق ویلی که نه او هغه ماته یو مسله ښوولې او دلیل یې په راته ښوولی او بل عالم مې په مسله پوه کړي او هغه راته دلایل وښیي او د هغه د دې نه مضبوط دي نو زه د دې بل دې خبرې ته زوروره وایم خو هغې کې دا نه چې د دې خپل استاذ ما بېادبي وکړه ځکه چې موږ الله مکلف کړي په دې چې تاسو د دلیل تابعداري وکړئ او قیامت په ورځ به تپوس هم دې باره کې کېږي چې تاسو د قرآن او حدیث تابعداري کړې ده او که نه نو انشاءالله مسله به درته ښه واضحه بیانو خو که مشکل تا کې نه و که مشکل تا کې نه و زه به پوره کوشش کوم اوس که تا کې مشکل وي نو د هغې هم زه ذموار نه یم ذهن دې کمزوری دی توجه دې نشتي هسې ټایم پاس کې علم زده کولو شوق دې نشتي نو د هغې خو زه ذموار نه یم ذموار دې یم چې تا ته زه مسله په واضحه په سره پښتو کې ته بیان کړم چې مسله دا ده دلیل پې دا ده اوس مخکې یادې نه یادې نوټ کوې نه نوټ کوې عمل پې کوې نه پې کوې دا ته پوه شه او ستا کار پوه شه اولنۍ خبره چې هغې سره اودس ماتېږي هر هغه څه چې په دې 2 لارو باندې اوسي هر هغه څه چې په دې 2 لارو باندې اوسي علما دې تعبیر کوي الخارج من السبیلین هغه څه چې په دې 2 لارو اوسي 2 لارې یعنې مخکې او شاته د ډکو میچازو ځای او د تشو میچازو ځای او بل زمونږ په دې درسونو کې به دا خاصیت دی چې دې کې به هره خبره واضح وي الله او د الله پیغمبر چې یو خبره بیان کړې ده نو موږ څه د هغو نه زیات غیرتیان خو نه یو یعنې اوس که ته چې ته مسله شروع کړي چې اودس په دې مت یاره توبه دا مسلې اوس دی بیانوي ښه په دې سندره کې او په دې فلم کې چې د عشق دا خبرې کوي او دا جنکۍ تختۍ را تختۍ او ستا په کور کې لګېدلي دغې کې غیرت نه درځي تعالی هغې کې شرم او حیا نشته چې یو پلار د لوڼو سره ناستي یو ورور د خور سره ناستي او خاوند د ښځې سره او دوی فلم ګوري او پردي سړي او پردی جنکۍ دلته غیرت نه بیا یا یو مولانا په منبر باندې لګیایي د دله زامنو او د دوز زامنو او داسې او دغه
دا به وکوي او دغه به وکوي او د شپې داسې کوي او دغه کوي، ټول ورته خاندي. نر ملا دی او د ده په شان عالم وایي پښتنو کې نشته. او تاسو پوه شوي څوک یادوم، د هغه په شان عالم وایي څه رښتي. ما پرون دا بیان واورېدو دی حاجي صاحب چې کومه مسله ذکر کړ، دغه مولانا صاحب دا بیان ما پرون واورېدو چې ما اول ذکر کو بل مولانا او دا دوی منځ کې دا خبر را یاده کړ. نو هغه دا ویلي چې د اولني سب کې چې کوم خلک ناسي دا اکثر منافقان دي او بیا سپینګیري او داسې قرآن چې لکه سپی چې وار راوړي. ګوره پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي که تاسو ته د اولني صف اهمیت معلوم وی که نه، تاسو به جګړه کړی وی په دې باندې چې زه اولنی صف غواړم. معنی چې اولني صف کې نیکان خلک کیني، کیدی شي منافق پکې ناسي، دا کیدی شي کې خبره ده، خو نور منافق سړی د اولني صف کوشش نه کوي. الله د منافقانو مبارک وي اذا قاموا الى الصلاه قاموا کسالى، هغه منزله نه راځي، هغه په منځ کې سستی کوي، اولني صف ته هغه څنګه ځان رارسوي. او که چېرته رام شي اولني صف ته د هغه به چېرته څه خباثت وي، څه مقصد وي، څه طریقه وي، خو نور عموما په اولني صف کې څوک ناسي؟ مؤمنان نیکان خلک ناسي. دویمه سپینګیري دا خو زموږ د سر تاجونه دي. سپینګیری هغه انسان دی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي دا سپینګیری چې الله تعالی سوچت کې الله له حیا ورسي. حالانکه دغه الله بنده دی. ګورې که دې ډېر هم سپینګیری شو که څه شو خو د هغه بنده دی، خو هغه له بیا هم حیا ورسي. داسې حیا والا رب دی زموږ. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي هغه سړی زما په امت کې نه دی چې زموږ د سپینګیري عزت نه کوي. او سپینګیري خو ښایسي د جومات د درسونو د علاقې د کلي د کور په دوی باندې خو هر ځای ښایسته ښکاري. والله زه به خپل درس کې چې کوم مشران وینم نو دومره مې د هغوی سره محبت وي چې دومره محبت زما د ځوانانو سره نه وي، ځکه چې د هغه مشران خلک دي چې الله د دوی نه حیا کوي، نو زه به ترې حیا نه کوم. بل د هغه خلک دي چې عمر ډېر تېر کړی دی، نو نیکیانې زموږ نه زیاتې کړي دي، زموږ نه زیات عبادتونه کړي دي، ډېر وخت یې تېر کړی. بل دا چې مشران دي نو هلته زموږ هم مشران دي، نو څنګه چې موږ غواړو چې زموږ د مشرانو سره وشي، نو داسې به د بل د مشر سره هم کوي که نه. موږ خو دا غواړو زموږ د مشر د خلک عزت کړي، نو د هغه بل د مشر به هم عزت کړي. نو الله دې زموږ په حال باندې رحم وکړي چې کله په منبر باندې داسې خبرې کېږي او سپینګیري او جومات پې ښایسته. اوس که چېرته سپینګیری یو ناروا خبره کوي هغه جدا مسله ده. وی پلانې اگر که سپینګیری ده خو دا خبره غلطه ده، دې کې خو څه نشته. سپینګیری دی خو دا خبره دا مسله غلطه ده، دا خو شریعت ته دې نه منع کړی، بیان یې کړه. سپینګیری د عالم نه څه اوچت خو نه دی، د هغه عالم چې کومه کمزوري مسلې هغې ته هم ته کمزوري ویلی شي، دا خبره کمزوري ده. نو سپینګیری که چېرته جومات کې یو کمزوري خبره وکړي نو هېڅ خبره نه. بله دا چې د سپینګیري چې څومره عمر زیاتېږي که نه، نو د دوی ذهن کمزوری کېږي، ضد راونیسي، خپله خبره کوي. زه یو وخت کې دا زموږ د جومات چې کوم دی دا خو زموږ دلته اکثر پښتانه پکې او دلته یو اکثر بوډاګان نه وي، که بوډاګان خو کیلو کې دي، خو چې د سعودیانو علاقې ته لاړ شي د دوی هم په اولني صف کې ټول بوډاګان ناست. نو یو وخت کې زموږ یو استاد و هغه ماته وویل زما څه کار دی په سفر باندې ځمه او ته به زما دا جومات یو څو ورځو لپاره به راځي مونځونه به کوې 15-20 ورځې. ما ورته ویل صحیح ده درځم. نو هغه سپین ګیرو داسې ښایسته ښایسته سپین ګیري، داسې تقوادار، وختونه به ناستو په جومات کې او د دوی دا بیا بل شان ښه خلک دي.
الله یې په خوله باندې او په مخه د الله ذکر او د خیر کارونه نو هغه یو به ماته یې لمونځ دې اوږد کړو بل به نن دې اواز ورو دی نن دې تیز دی او ما بهر ورته ابشر ابشر دوی د عادت یې پوزه ما ورځې ګود ما ابشر سبا نه به برابر کړو و دا سپین ږیری هم ده سره به څه چیړ چاړ کړي هغه په زړه کې یوه خبره پرته ده پرېږده چې ویې کړي ویې کړه خبره وایي صحیح شوه ها اوس که ناروا شروع کړي تنګول شروع کړي نو سړی په طریقه وایي چې خبره یې ناروا ده خو داسې چې دا خبرې سړی کوي دا غلطې خبرې دي الله دې هغه علماو ته هدایت وکړي چې کوم علما منبر هغه د دین نه علاوه د نورو مقاصدو دپاره استعمالوي نو خبره ما څه پورې راغستې وه بارک الله فیک خبره ما دا کوله چې یعنې که ته دلته اودس په مسایلو کې سپا خبرې وکړو وایي دا چې د خاص مسئلې بیان کړي دا بیانول نو به او مولوي صاحب که کنځلې کوي څه خبره نه ده سندرې اوره څه خبره نه ده ټیک ټاک کې هر قسمه فحاشي هېڅ خبره نه ده خو مولانا صاحب غریب که خوله واضح کړه او مسئلې د قرآن او حدیث دا مسئلې دا څوک بیانوي الحمدلله هره مسله به خو واضحه بیانوو